السلام علیکم پښتنو ورونو. ما ول نن به د سوشل میډیا په افادیت په ګټه باندې خبره وکړو. په سوشل میډیا تاسو څنګه پیسې ګټلی سوای په یوټیوب چینل او په فیسبوک پیج باندې. تر ټولو اول خو زه دا درخواست کوم چې هر پښتون چې هغه نیټ لري موبایل لري باید زر تر زره یوټیوب چینل جوړ کړي. چې کله تاسو یوټیوب چینل جوړ کړئ 4000 غنټې غواړي او زر سبسکرایب غواړي، بیا دا چې دی یوټیوب چینل کوم ټیم دی هغه مونیټایز کی. څنګه مونیټایز شو بیا تاسو ته پیسې راځي. په یوټیوب چینل او په فیسبوک پیج باندې چې تاسو کله غواړئ چې پیسې وګټئ خپل ویډیو به جوړوي، کاپی رایټ د بل چا ویډیو به نه شروي. د بل چا ویډیو کم شیر کا پردی ویډیو کم شیر کړله هغه ویډیو تاسو چینل در خرابوي تر بندي پاینده کې به بلاک کیږم ختميږي بم. تر ټولو لوی خبره چې هر سړی به خپل ویډیو جوړوي، خپل ټیلنټ خپل قابلیت به ښکاره کوي، خپل آیډیا به ښکاره کوي، خپل خبره به کوي. د بل چا ویډیو به نه جوړوي، د بل چا ویډیو به نه شروي. کاپی رایټ پر سوشل میډیا بالکل بند دی. که تاسو مسلسل کاپی رایټ کوئ ستاسو پیجونه هغه یوټیوب هم ریموو کوي او فیسبوک پیجونه یې هم ختموي. په زر ویوز باندې چې زر خلک ستا یوه ویډیو وګوري تا ته $1 درکوي، که 1,00,000 کسان وګوري نو تا ته $1.5 $200 درکوي. دا وخت انډیا او د دنیا نور ډیر ملکونه ترکیه او داسې د پاکستان هغه سیمې چې هلته پښتانه ژوند نه کوي په اربو کربو ډالر ورته راځي. د سوشل میډیا له لارې هغه چینلان چې خلکو جوړ کړي دي، انډین جوړ کړي دي، پاکستانیانو جوړ کړي دي، ترکیه او نور ملکو والا د دوی و ملک ته په اربو کربو ډالر راځي. د دوی معاشي حالت مضبوط دی، هر وخت چاته محتاج نه وي. پښتانه بدنیتي خلک دي. پښتانه چې کله د ورور چینل راسي چې دا زما د ورور چینل دی د هغه ټوپ واړوي، نه ګوري نه لایکوي نه سبسکرایبوي. پښتانه ډېر بدنیتي خلک دي. یو به نیتونه خلاصوي، نیتونه به صفا کوي، بیا نو تاسې د کامیابۍ لارې ته ورتللی سوای. پښتانه پر دا خپل نیت باندې په همسایه هم نیت بند وي، په ورور هم نیت بد وي، پر هر چا نیت بد وي، په دا نیت باندې تی په دنیا کې کامیابي نه سوی ترلاسه کول. بل دا چې پښتون هیڅوک نه ګوري، پښتون کوالټي نه لري، نه سپیکینګ پاور لري، نه خبرې دی کولی سوای، نه آیډیاز لري. داسې آیډیا نه لري چې خلک متاثره کړي ویې ګوري، نه دی یو داسې کار ښکاره کولی سوای چې خلک دی متاثره کړي. یوه کوالټي هم نه لري، یوه خوبي هم نه لري. بس دی خپل په فیسبوک باندې خپل آیډي جوړه کړي، 500,000 دوستان وي یاران وي. بس هر سهار چې راپورته کېږي د جمعې پر ورځ جمعه مبارک دا شعر کې، د اختر پر ورځ عید مبارک دا شعر کې. بس دا مبارک په دې کې کیسه تمامه سي. یا بله کوالټي دا دی له مشین سره تصویر اخیستی وي، د یو ښایسته ګاډۍ سره تصویر اخیستی وي. بس چا د ځان سره څه شي لیکلي، چا د ځان سره څه شي لیکلي. په ګاډیانو فخر کوي، په کالو فخر کوي، په لباس فخر کوي او په توپک توپانچه په اسلو فخر کوي. دا د کوالټي ده او جهان د دې شانو نفرت کوي. دا ته پروتوکول څخه جهان ټوله نړۍ نفرت کوي. موږ چې د کوم شي سره مینه کوو دا د تباهۍ لاره ده، دا د بربادۍ لاره دی. له دې لاس واخلئ. که چیرې تاسو پښتانه په خپل ځان کې کوالټي پیدا کړئ، ټیلنټ پیدا کړئ، خبرې وکړئ، خبرې چې دنیا متاثره کوي او آیډیاز ولټوئ، آیډیاز له تاسې سره وي، آیډیاګانې په هغو باندې کار وکړئ. تاسو به په خپل کور کې د میاشتې 3-4 لکه یو سړی ګټي، تر دې زیات هم 50 لکه هم کېدلی شو، 1 کروړ هم کېدلی شو. په دنیا کې داسې چینلان شته ریاکشن ورته وایي په انګریزي کې ریاکشن، یعنې یوه ویډیو بل چا جوړه کړې پر هغه کې دی راسي کوچنی فوټو یې راسي، کوچنی په ویډیو کې دی ځان راولي، په هغه باندې دی خپل تاثرات ښکاره کوي چې دا ښه کار شوی دا بد کار شوی دی. په دې باندې داسې انسانان شته چې خپلو چینلانو باندې 1.5 لکه 200 لکه روپۍ ګټي. پښتنو تاسې خو دنیا جهان او بدبختیو ته تیار کړي یاست. په تاسو باندې هره بدبختي دی مخ ته وړي. جنگ، بدبختي، نفرتونه، یو له بله بد کېدل، له وروره نفرت کول، دا د پښتانه کار دی. له اصلي سره محبت کول، ښایسته ګاډۍ سره محبت کوه، له پیسو سره محبت کوه، دا د پښتانه خوی دی. اوس نو دا خویونه به بدلوي، په ځان کې بدلون راولي، ساده کېږئ به او محنت به کوئ، شپه ورځ به منډه وهئ، یوټیوب چینلان به جوړوئ، فیسبوک پیج به جوړوئ او دې ته به کوالټي پیدا کوئ، کوانټیټي به پیدا کوئ، ټیلنټ به پیدا کوئ، په ځان کې به قابلیت پیدا کوئ. داسې خبرې به کوئ چې جهان متاثره کوي، جهان تاسو واوري او تاسې له خپلو خبرو د خپلو ټیلنټ له لارې د قابلیت له لارې په کور کې په $100 وګټئ. زه خپله خبر درته کوم، زما د بچیانو زما تقریبا 4 چینل دي. د هر چینل څه 1.5 لک 2 لک روپۍ موږ ګټو. موږ نه د باندې وځو نه له چا سره کار لرو.
خو دا د کوالټي لرو کوانټیټي لرو په ځان کې ټیلنټ لرو ایډیاز لرو نو شروع جهان دنیا یې ګوري نو په دا وجه باندې موږ ته د میاشتې 8 لکه 7 لکه 6 لکه 3 لکه خو په خیر راځي نو زه تاسو ته وایم چې تاسو پښتنو په ځان کې بدلون راولي بدل سي خبرې بدلې کړي طرز زندگی دا بدل کړي ګپي زموږ هغه خلک چې هغه ګپي کوي مسخرې کوي دا خلک اوس مسخرې پرېښودي په دنیا کې تر ټولو زیات پیسې هغه خلک ګټي چې هغه ګپي کوي مسخرې کوي ټیلنټډ خلک وي طنز و مزاح کوي دا خلک تر ټولو زیات پیسې ګټي او په موږ کې چې کله پیدا شوي دي هغه اوس خولې تړلې دي خولې بندې دي دا خلک چې دي دا که چیرې چینل جوړ کړي دا به په لکاو نه په کروڑا روپۍ ګټي او ځان به هم ساتي کله ورور قریب به هم ساتي نو تاسو خپلې کوالټیانې مه وزنئ خپل دا کوم خلک چې مسخرې کوي ګپ کوي دا خلک رامخته سي نور هم په ځان کې تاسو خپله کوالټي پیدا کړئ نور نو زه چې دی دغه جوړوم واتساپ ګروپ جوړوم په هغه باندې تاسې ایډوم اول یو ګروپ بیا بل ګروپ په هغه کې زه هره ورځ ترکیې درښیم چې تاسو باید څنګه ویډیو جوړ کړئ تاسو څنګه د سوشل میډیا له لارې پیسې ګټلی شوی دا ټول ترکیې زه درښیم نو دا دی چې څو پر تاسو خپل ژوند بدل نه کړئ او په ځان کې بدلون رانولئ نو تاسو به همیشه د مشکلات سره مخامخ